د استغفار په هکله باندې یو بهترین مثال. قدرمنو مسلمانانو، کله چې د انسان خطا وسي، قصور وسي، غلطي وسي، ګناه او معصیت وسي، انسان د خطا نه پاک نه دی، کمزوري دی، وخلق الانسان ضعیفا. نو دا خو په وس کې ستا دومره خو موږ له پکار ده چې د دې خطا نه وروسته الله ته پښیمانه شو او بخښنه د الله نه وغواړو، استغفار د الله نه وغواړو. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي، و یو ځل په افریقا کې مې یو ځای ته سفر درلودی، په ریلګاډي کې. ریلګاډي یو ځای ودرېده، د ماښام د مازدیګر ټیم دی، هلته مې د مازدیګر لمونځ ادا کړی. د لمانځه د ادا کولو څه غرانۍ علاقه ده، خورا شنه او زرغونه. په دې کې یو ښایسته بوټی ولاړ دی چې په سترګو دومره ښایست پکې نغښتی دی، داسې ښایسته چې سړی حیران پاتې کېږي. د لمانځه چې راولاړ شوم، زړه مې غوښتل چې دې بوټي ته لاس کړم، لاس وروړم، یې بوی کړم، یې د هغې لاس سره ومرم چې دا څونه ښایسته بوټی دی. وی له ما سره کوم سړی چې ما ته د لارښوونې لپاره زما مدد کوونکی، زما رهبر را سره و. وی هغه راته ویل ما مولانا لاس چې ورکړې. ټول ما ولولي وای د دې خو دا رنګ ډېر ښایسته دی، لیکن د دې د لاس وروړلو سره په انسان کې داسې زار پرېږدي، ته به وایې چې لړم چیچلی یم، لړم خوړلی یم، داسې دردونه د سړي په بدن کې راسي. دا دونه زریله بوټی دی. وای ما ورته سبحان الله، د الله عجیبه قدرت دی، په رنګ و په شو په شا څنګه معلومیږي او که یې څه په دې د کور ودان چې تا ما ته مخکې حاله کړي او زه د دې تکلیف نه بچاو شم، د الله شکر هم پرې باسم. خو لیکن ته دا راته وایې که یو چا په خطا کې لاس وروړي، هغه به څه دي؟ وایي هغه راته ویل چې مولانا صاحب د الله تعالی یو عجیبه قدرت دی، کم ځای کې چې زار پیدا کړي هلته یې ورسره دوا او شفا هم پیدا کړي، هلته یې ورسره دوایي هم شي. همدې بوټي په شاوخوا آس پاس کې چې دا بوټي چیرته ولاړ، لازمي یو شکل کې یو بل قسمه کې یو بوټي دي چې هغه ته بیا دغه وهلی سړی چې په دې بوټي لاس ولیدي، هغه ته لاس وروړي، الله پاک یې په هغه کې شفا ایښي، هغه دردونه، هغه زهر، هغه ټول کیسه یې به ختمه شي. چې چیرته دا بوټي پیدا کېږي هلته په بغل کې آس پاس لازمي هغه بل بوټي هم ورسره وي. له دې وجې که په خطا کې موږ له دې څه وموښلېږو، نو موږ بیا د هغه دوا یې کارو، لا علاج هغه دی. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي، وایي همدا مثال دی زموږ د ګناه او د استغفار. ګناه زهر دی، استغفار دغه دوا ده. ګناه زهر دی، استغفار دغه لپاره صفایي د صابون دی، شفا دی. خیر دی که په خطا کې د لاس دې نه وموښتی، بخښنه خو وغواړه، دا خو نه په خطا کې نه. یو بزرګ نه چا پوښتنه وکړه چې قربان صاحبه ته دا راته وایې چې موږ له د اذکارو ډېر ضرورت دی، چې موږ له د عبادتو، د نفلو، د صدقو، د دې ډېر ضرورت دی؟ یعنې که یو سړی ګناهګار وي او که د دې ډېر ضرورت دی، سړی الله ته رجوع وکړي، توبه الله توبه استغفار ووایي. نو هغه یو مثال ورته ورکړي، هغه ورته قربان زه ستاسو پوښتنه کوم، که چېرته یو کپړې خیرن وي، د هغو د مینځلو ډېر ضرورت دی که د عطرو مږلو؟ نه صابون، نه صاحبه د صابون یې ډېر ضرورت دی او د مینځلو یې ضرورت دی چې په ماشین کې دې واچولې یا دې په لګن کې واچولې او مضبوطه کش ورکړي. وایي همدا مثال دی زموږ ستاسو. عطر به وروسته ولګوئ، نیکۍ به وروسته وکړي، هغه د عطرو مثال دی. لومبی خو یو ځل ځان صفا کړه په استغفار او په توبه باندې. الله تعالی دې مړو تاسو ته په دې ښو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.